خوشحال سادات په خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دی د ولسمشر تصمیم ته کاملا احترام لرم. په سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شروع کېدو نه مخکې دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین خوشحال سادات د 11 میاشتو دندې کولو وروسته په خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې د ولسمشر غني وروستۍ پریکړه ته کاملا احترام لرم. جنرال خوشحال سادات وایي د کورنیو چارو وزارت د امنیتي معین په حیث مې 11 میاشتې دنده ترسره کړه چې د دندې پر مهال مې د زورواکو قانون ماتونکو او د ترهګرو پر ضد مبارزه وکړه او اوس د ولسمشر غني وروستی تصمیم ته کاملا احترام لرم. سادات لیکلی دی چې افغانستان کې د خلکو د غوښتنو او د جمهور رئیس د هدایت او د افغانستان د ناوپیزه قوانینو سره سم مې خپله دنده پای ته ورسوله، خو هیله ده چې افغانستان د خلکو د قناعت وړ ګرځېدلی وي. خوشحال سادات افغان ځواکونه یو ویاړ بللی ده چې خپله سپېڅلې دنده یې په افغانستان کې سرته ورسوله. خوشحال سادات وروسته له هغې خپلې څرګندولې له افغان ولس سره شریکې کړې چې د هغه دندې د لرې کېدا سره سم په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو خلکو په افغان حکومت توندې نیوکې وکړې چې ګواکې له بریالي دندې لرې کړی شو. خوشحال سادات څو ورځې وړاندې د افغان حکومت له لورې له دندې لرې کړی شو او پر ځای جنرال عبدالصبور قانع اعلان کړی شو، خو د حکومت په دغه پریکړه کې ګڼو افغانانو نیوکې وکړې. هغه مهال د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمید الله محب د کورنیو چارو وزارت د نوي امنیتي مرستیال عبدالصبور قانع د یاد وزارت د ملکي او نظامي کارکوونکو ته رسما ورپېژندل شول. خوشحال سادات به له دې وروسته په دفاع وزارت کې د ښوونې او روزنې د رئیس په توګه نوې دنده پیل کړي څو د افغانستان لپاره نوي جنرالان وروزي. افغان حکومت وایي چې تغییر او تبدیل د یو منل شوي ادارې اصول دي چې د مدیریت او مؤثریت او د چارو ښه والي لپاره ترسره کیږي، خو ګڼ شمېر افغانان د حکومت په دې پریکړه سخت خواشیني دي او وایي چې جنرال سادات د افغانستان لپاره د یو کال په موده کې تر ټولو ښه او بریالي ماموریت ترسره کړ چې د امنیتي حالاتو ترڅنګ یې زورواکي لنډغران جنګ سالاران مات کړل. دوستانو، د خوشحال سادات همدغو خبرو ته تاسو څه وینا لرئ؟ راځئ خواږه کمنټونه راسره ولیکئ او ستاسو نظرونه مو په کمنټ کې راسره ولیکئ. که ویډیو مې خوښه شوې نو لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر سئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مل ښه وخت درته غواړم.